بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو چې کوم موضوع باندې خبرې کوو هغه دا ډیزیګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر. کله چې موږ او اس پی اف نیټورک جوړو نو او اس پی اف نیټورکونو کې دوه قسم ته راوټر کېدلی شي راشي. درې رقم ته راوټر دي. یو نورمال دي، خپل عادي راوټر دي. یو ډیزیګنیټډ راوټر دی، بل بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر دی، او بل نورمال خپل عادي چې کمیونیکیشن کوي دا دي. چې ډیزیګنیټډ راوټر ته ډي آر ام وایي. ها ډي آر مو چې کله ولیدې کوم ځای کې اټس مین ډیزیګنیټډ راوټر. بي ډي آر اټس مین بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر. کله چې او اس پی اف نیټورک موږ جوړو که چیرې کمیونیکیشن داسې ټاپالوژي په دې شکل دي، پوینټ ټو پوینټ ټاپالوژي اوسېږي، نو په پوینټ ټو پوینټ ټاپالوژي کې ډي آر او بي ډي آر وجود نه لري. په پوینټ ټو پوینټ ټاپالوژي کې ډیزیګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر نه. لکه څنګه چې داسې کمیونیکیشن ده، داسې موږ نیټورکونه وصل کړي دي، نو په دې ټاپالوژي کې ډیزیګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر شته نشته ده. ها دا ټاپالوژي کوم رقم ته ټاپالوژي ده؟ پوینټ ټو پوینټ مستقیم راوټر ټو راوټر کنیکټیویټي وجود لري. اوس که چیرې داسې یو سچویشن وي، فرض مثلا موږ چې کوم ټاپالوژي جوړه کړې ده، راځو دلته دا ټاپالوژي خلاصو. دا اوس رقم ته ټاپالوژي ده، پوینټ ټو پوینټ ده که نه ده؟ دا ټاپالوژي پوینټ ټو پوینټ ده، راوټر ټو راوټر کنیکټیویټي دلته وجود لري. نو په دې شکل کې نو موږ سره بي ډي آر او ډي آر ډیزیګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر وجود نه لري. ها هر راوټر مستقیما کنیکشن لري. اوس ګوره زه راځم دلته سی ال آی موډ ته د دې انیبل لیکو شو څه لیکو آی پی پروتوکولز. ښه اوس ګورو ښه دې کې خو نه راځي هغه شو آی پی او اس پی اف انټرفیس څه شی سیریل 0/0 ده کنه. اوس ګورو دلته که چیرې موږ تاسو وګورو ټرانسمیټ ډیلی از ان 1 سیکنډ. سټیټ په کوم رقم سټیټ کې دی؟ ګوره پوینټ ټو پوینټ سټیټ کې دی. نو ډیزیګنیټډ راوټر آن دس راوټر. ډیزیګنیټډ راوټر پکې نشته ده. نو بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر. بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر په دې کې وجود نه لري. دا اوس کوم حالت کې راځي؟ کله چې داس یو حالت اوسېږي چې پوینټ ټو پوینټ وجود نه لري، کنیکشن پوینټ ټو پوینټ نه وي، یو راوټر د بل راوټر سره مستقیما کنیکټیویټي وجود نه لري، نو هغه حالت کې بیا ډي آر او بي ډي آر راوټر کېدلی شي راشي. نه چې مستقیم کنیکشن ولري بیا نه وي پکې. ښه لکه دا اوس راوټر ټو راوټر مستقیما کنیکټیویټي شته ده. دوی چې ال اس ای پاس کوي یا ال اس ډي بي چې ایکسچینج کوي، یا ویلېږي بل ډایرکټ ته بل ویلېږي بل ته، مستقیم راوټر ټو راوټر راسي. خو که چیرې داسې حالت اوسېږي چې هغه هلته پوینټ ټو پوینټ حالت نه وي، لکه داسې شکل کې موږ به عملاً دا جوړ کړو، دا ټاپالوژي به وګورو. داسې یو شکل اوسېږي راوټر ټو راوټر کنیکشن وجود ونه لري، نو بیا په دې حالت کې اوس دغه راوټر به چاته ال اس سینډ کوي؟ ال اس ډي بي ایکسچینج کوي. دا وایم ټول د څنګه دي؟ یو راوټر سره هم دا مستقیم کنیکشن نه لري. لري؟ نه لري. دا به چاته وصلېږي؟ شي سره چې ساس کنیکټ وي ته ویلېږي ای نه بیا نو اوس خدا د دې سره هم کنیکټ، د دې سره هم، د دې سره هم استاد کنیکټ بیا خو جدا دا مانده کنه استاد. خدا اوس ګوره کنه دا اوس چاته دا کنیکشن دیږي؟ نو دلته دا پوینټ ټو پوینټ کنیکشن وجود نه لري. په داسې حالت کې یو راوټر ډیزیګنیټډ راوټر وي، یو راوټر څه شي ډیزیګنیټډ راوټر وي، چې هغه راوټر ته ټول راوټرونه دی ډیزیګنیټډ راوټر ته ال اس ډي بي را لېږي. راځي او دغه ډیزیګنیټډ راوټر څه کار کوي؟ دا د نورو ته څه کوي؟ ډیټا پاس کوي. ها دغه راوټر چې راځي اوس دا راوټر دا اتوماتیک دا موږ انتخابو دا اوس به وګورئ کنه چې څنګه ته چې موږ انتخابو یا انتخابات دلته صورت نیسي، الیکشن کیږي پکې. ښه ګورئ عملاً. ښه اوس په داسې حالت کې که چیرې پوینټ ټو پوینټ کنیکټیویټي وجود به نه لري، نو یو راوټر ډیزیګنیټډ راوټر کیږي. فرض کوو چې دغه راوټر ډیزیګنیټډ راوټر ده. هر راوټر څه کوي؟ ال اس ډي بي دې ته چینج کوي، دغه بیا ټولو ته لیږي. ښه په دې حالت کې نو دغه راوټر چې دا کار کوي، دې راوټر ته څه ویلل کیږي؟ ډیزیګنیټډ راوټر ورته ویلل کیږي. او بل چې د بي ډي آر یا بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر، هغه راوټر چې هغه سي که چیرې بیک اپ نه اوسېږي، او سوري خپله ډیزیګنیټډ راوټر نه وي کنه، کیدای شي دا ډاون شي، نو ال اس ډي بي ایکسچینج صورت نه نیسي، کمیونیکیشن د او اس پی اف مکمل بندېږي، نو دا بیا کار نشي کولی. نو دې خاطر نه بیا یو بل راوټر وي چې هغه ته بي ډي آر ورته ویل کیږي، بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر ورته وایي. د دې د
فیل کېدو په حالت کې به بیا دغه راوټر کار کوي. داسې ونه کېږي استاد چې یو روټر هم بیک اپ شو نه داسې نشي کېدلی. راوټر یا به ډیزګنیټډ راوټر وي او بل به بیک اپ ډیزګنیټډ فزیکلی به وي ویچوال به وي نه دا فزیکل ګورو به او لکه اوس وبلې دا موږ سره ډیزګنیټډ راوټر نه وو. اوس پسته موږ دا ټاپالوجي وګورو په دې کې به وایي چې دا راوټر ډیزګنیټډ راوټر ده. داسې نه چې موږ یو راوټر جدا خاص په مارکیټ کې خرڅېږي نوم یې دا ډیزګنیټډ راوټر. دغه عام راوټرونه دي اصل ډیزګنیټډ راوټر کار کوي. خې ته خلک ورته نور ټاپالوجي رالیږي. فقط د ټاپالوجي په تبدیلېدو کې دا راتللی شي واقع کېږي. که چیرې پوینټ ټو پوینټ ټاپالوجي نه وي نو ډیزګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر پکې وجود نه لري. او که چیرې پوینټ ټو پوینټ ټاپالوجي نه و داسې شکل کې واوسېده نو بیا په دې حالت کې به بیا څه چل وي ډیزګنیټډ راوټر به راځي او بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر راځي. اوس بل خبره چې موږ تاسو کوو هغه پرایورټي ده. په دې خو رسېده ډیزګنیټډ او بیک اپ ډیزګنیټډ باندې. اوس بل څه دا اوس روټر چې دی اوس کنه دا د مین کیبل د څه دی مطلب دا روټر نه کیبل هغه د څه لګیدل دی کنه دا چا سره لګیدل دی دلته او کنه دلته کې د شی او سویچ وی ښه کېدل شي یو سویچ وسیدل شي. دا راوټر دی یو سویچ سره کوي دا بل راوټر هم دی بل سویچ سره کوي ښه ګوي شي مستقیما نشو یو بل کوم ډیوایس کو باید وجود ولري. خود دلته سویچ خیدا کنه دا سره هم کنیکټ ده دې سره هم کنیکټ ده. کنیکشن خوشته ده د ټولو سره. نو کنیکشن خو باید ولري چې کنیکشن نه لري کمیونیکیشن کله کېدلی شي. اوس راځو دا درته ښیم اوس به عملي وګورو بیا ورباندې پوهېږي. او اس پی اف پرایورټي بل دغه خبره اوس هغه وکړه چې دا به موږ تعینوو چې دا ډیزګنیټډ راوټر ده او که دا څه شی ده خپله به تعینېږي. اوس یو خبره موږ تاسې کوو پرایورټي وپېژنئ. پرایورټي باندې یو څو دقیقې وروسته نور مفصل غږېږو. فعلا پرایورټي داسې وپېژنئ چې هر راوټر یو آی ډي لري او بل څه شی لري پرایورټي لري. پرایورټي یو نومریک ویلیو ده یو عدد ده بس خلاص. اوس ګوره دا پرایورټي کې اوس وروسته درته نورې خبرې کوو. دلته راځو دا راوټر ته راځو. که چیرې دلته وګورو ښه راوټر آی ډي څو ده لس. پرایورټي به یې بره ښیي دلته وایي ښه څه شو همدلته راځي دلته ښه پیدا نه شو. پرایورټي څو ده زیرو. پرایورټي یو ویلیو ده پرایورټي بل څه شی نه ده. یو خو راوټر آی ډي ده راوټر آی ډي خو وپېژنو چې دا راوټر د پېژندلو دپاره دی چې دا کم راوټر ده. او بل څه شی پرایورټي دا پرایورټي څه شی ده دا یو ویلیو ده. څه شی ده ویلیو ده. ا ویلیو بټوین 0 and 255 یو عدد د پرایورټي د 0 نه تر 255 پورې ها چارج کیږي دا چینج کیږي 0 اوس به وګورو کنه وایو. The range of priority values that allow a router to be candidate are 1 through 255. موږ ویل چې دا موږ نه انتخابو اوس په کومه مثال ډیزګنیټډ راوټر او بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر موږ نه انتخابو. د دوی ترمنځ الیکشن یا انتخابات کیږي په د وی اس پی اف نتورک مینس کې. دغه پرایورټي ته ده پرایورټي عدد دا په انتخاباتو کې رول لري. The range of priority value that allow a router to be candidate are 1 through 255. هغه راوټر په الیکشن کې یا د او اس پی اف د ډیزګنیټډ راوټر په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي چې دغه پرایورټي د یو نه نیولې تر څو پورې 255 پورې. هغه راوټر چې پرایورټي زیرو وي هغه په الیکشن کې نشي شاملېدلی. نو او بل a priority setting of 0 means that the router does not participate in the election and can never become the DR or BDR. هغه راوټر چې دغه پرایورټي سوی زیرو وي نو کله هم هغه د بی ډي آر او یا هم ډي آر نشي کېدلی. نو دغه پرایورټي ویلیو چې دا په څه کې رول لري د ډیزګنیټډ راوټر په تعین کېدلو کې دا رول لري. دوی ترمنځ الیکشن صورت نیسي. هر هغه راوټر اوس د دوی الیکشن پروسس څنګه ده د بی ډي آر او د بی ډي آر. ډي آر اینڈ بی ډي آر الیکشن پروسس راوټر with highest priority becomes the ډي آر. هر هغه راوټر چې دغه پرایورټي ویلي ډېره جګه والا هغه سر تعینېږي ډي آر تعینېږي یا ډیزګنیټډ راوټر تعینېږي. راوټر with the second highest priority becomes the BDR. هغه راوټر چې په دویم درجه کې پرایورټي لري هغه څه ده BDR یا بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر ده. If the priority is same then the highest IP address becomes the DR. کچېرې د راوټرونو پرایورټي سوا مساوي شوله لکه اوس ګوره انتخابات صورت نشي. څوک انتخاباتو کې اشتراک کولی شي؟ عمر یې اوچت یا 13 عمر یې اوچت یا 13 او نو که بېسواده هم وایي
بسیواده پروانه کې دا به تذکره ولر نه لسانس وی باید بې سواده ولې پروا نه کوي یار سړی اوس دوی پرایورټي ګوره ښه هغه سړی به زیات چانسز لري چې هغه صحیح تحصیلات یې کېږي مثلا یو پوزیشن ده هغوی ته کینډیډیټ کړي نو دوی دغه پرایورټي ویلیو چې د چا څونه پورته والا هغه به انتخابوي او اوس که چیرې یو نفر دواړه ورشي مثلا دواړه لیسانس وي یو لیسانس یو ماسټر یو پوسټ ته اپلای کوي که نه نو دوی هغه ماسټر ته حق ورکوي دا ولې چې هغه کې استخدام کړي که دوه لیسانس لرل بیا څه کوي تجربې ته ګوري اوس په دې ځای کې دلته چې دا که چیرې د دواړو پرایورټي ویلیو سیم وي 3 راوټرونه دي 15 راوټرونه دي مثلا پرایورټي یو ده د دوی پرایورټي سیم ده نو دلته به هغه راوټر انتخابېږي چې آی پی جي وي څه شی آی پی جي جګترینه آی پی ولري نو هغه راوټر د ډي آر په صفت باندې انتخابېږي ښه ورسېږي که بل remove OSPF from routers راوټرونه که غواړئ OSPF لرې کوي نو خو لرې کولی شي که نه enable ولیکئ شو IP protocols ولیکئ configure terminal ولیکئ نو راوټر OSPF 10 بس خلاص ختم یې کړئ هغه ختم دا پرایورټي چې دی کنه دا څنګه په دې سامان دي دا موږ دا ورکو خپل اتومات راځي موږ نه ورکو دا ښه دا موږ نه ورکو ملټي ایریا کنفیګریشن موږ بل موږ څنګه ورمول شي کوم ډیزاینر کوم بیک اپ اوس به ګورو کنه راځه خای چې دې ډېر تشویش وته لري راځو دلته اوس په دې ځای کې موږ تاسو سره دغه ټاپالوژي چې دا سره کوم ته ټاپالوژي ده سره کوم ته ټاپالوژي ده دغه ټاپالوژي پوینټ ټو پوینټ ټاپال ده اوس دلته یو خبره راځو په دې ځای کې زه راخلم یو بل راوټر دلته ګرم ښه 26 20 دا مې دلته کېښوده دا مې راواخیسته دلته مې کېښوده او دا مې هم راواخیسته دلته مې کېښوده څو راوټرونه شول 3 راوټرونه دا دوی ترمنځ کنیکټیویټي جوړوو دا راخلم د دې ځای نه فاسټ ایترنیټ 00 سره کنیکټ کړه صحیح ده دا هم د فاسټ ایترنیټ 00 سره کنیکټ دا هم د دې سره کنیکټ کړه صحیح شو اوس دا راوټر پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لري د کوم راوټر سره کوم راوټر دا خپل منځ کې پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لري په دې ځای کې اوس ډي آر او بي ډي آر پیدا کیږي ښه دا راوټرونه اپ کوو اس پی اف په کنفیګر کوو دا ډي آر او بي ډي آر په اس پی اف کې پر اف کې نشته دا نو دلته موږ راځو څه کار کوو دینه بیا دې خو بل نتورک ته ور سره ښه دې راوټر سره نور نتورکونه کوي دا څه ټاپالوژي کېدل شي ضرورت ده چې راوټر پر راوټر کنیکشن وي راوټر سویچ راوټر سره کنیکټیویټي نه لري کمیونیکیشن کېږي مشکل نشته اوس دلته څه کار کوو راځو راوټر ته دې سی ال آی موډ ته او چې شي نو انیبل کنفیګر ټرمینل آی پی ایډرس غلط هم کلام دي کنه انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 آی پی ایډرس یو سلو 92 ورکو ټیټ ادرس ورکو ټیټ به ورکو صحیح ده یو سلو 22.14.1.1 نه 0.0.255.255 area 0 والے دا څه وایي دا آی پی ایډرس کې موږ ایریا خو نه یو اس پی اف نه دا کنفیګر کړی ښه ماسک هم غلط کړی دي ولې موږ خو اس پی موبایل کارت ماسک هم ورکړی دي موږ آی پی اساین کوو کنه یو سل 22.14.1.1 255.255.0 او .0 او نو شټ ډاون اپ کوي دا دا پرېږدو دلته دا راوټر اوس راځو دلته سی ال آی موډ ته راځو نو enable configure terminal او interface fast ethernet 0/0 IP address یو سلو 92.168.1.1 دا په دې نور نتورک کې د چایي کنه اوس نشته دې نتورک ته 4.1 او یو سلو 92.168.0.1 255.255.255 او .0 او نو شټ ډاون او راځو دلته سی ال آی موډ ته نو enable configure terminal interface کوم یو فاست ایترنیټ 0/0 IP address یو سلو 92.168.15.1 255.255.255.0 او نو شټ ډاون اوس په دې ځای کې ډي آر او بي ډي آر کوم یو ده
تر اوسه پورې نه ده استاد د SPF نه ده بالکل آفرین لا تر اوسه پورې په دې باندې SPF کنفیګر نه ده شوی نو دلته به موږ SPF کنفیګر کوو په دې ځای کې ښه راځو CLI ته انیبل صحیح ده کنه انیبل کې کنفیګر ټرمینل راوټر OSPF پروسیس ID 10 کم نیټورک د سره کنیکټ ده یو سره دوه بیا ده بل خو نشته ورسره connected dot से works استاد کنه شو IP خپل وای بدون لدې نه کېدا وکي استاد یې سره دوه یا مده کنیکټ دی کنه خو یو سره دا یو دا بل د دې خو دا نه ټول کړي دي څه هغه د سره ډایرکټ نه دا کنیکټ څوک وای کم انټرفیس باندې د سره کنیکټ نه د سره ډایرکټ کنیکټ ده نه پوینټ ټو پوینټ خو نه د نام دی خاطر نه د چا جوړیږي ګورا د سره سو نیټورک دی فقط هم دا یو خپل نیټورک دی بل د سره کنیکټ نشته ده کنه کشته نشته ده نو دا لیکو چې کنفیګر ټرمینل او راوټر OSPF 10 نیټورک ورته معرفي کوو چې یو سل 2.14.0.0 ماسک دی 0.0.255.255 ایریا 0 بس خلاص اوس ګورو دلته باید د اوس ګوره میسج راشي د یو چا سره کنیکشن جوړ کی ښه دا نور راوټرونو سره راځي به کومه راځي ها اوس به ګورو راغی راځو اوس پرې نه راځو دلته کنفیګر ټرمینل او لیکو چې څه شي راوټر OSPF 10 نیټورک څو ده سره یو سل 2 بیا ډاټ نه یو سل 2 ډاټ یو سل 8 ډاټ 0.0.0.255 ایریا 0 راځو دلته CLI ته کنفیګر ټرمینل راوټر OSPF لس نیټورک یو سل 2 ډاټ یو سل 8.15.0 ماسک 0.0.0.100 ها هم د سړي کنه او ایریا چې شي नेटवर्क خلاص شو नेटवर्क स्पीड नेटवर्क یو سل 2.0.0.15.0 ماسک 0.0.0.255 ایریا 0 ها اوس دا وای چې دا راوټر به اوس لدې سره کمیونیکیشن کوي کنه نه کوي لدې ځای نه کسر راځي دا IP پینګ کا پینګ کما نه نه پینګ وی پینګ کا یو سل 2 بیا ډاټ 14 راوټر پینګ کو ها ډاټ 0 ډاټ دا کومه پینګ کو دا راوټر destination host unreachable دا ولې show IP route د سره خو دا ډایرکټلی کنیکټډ ده کنه دا ولې نه شو دا به ماته وایي دا به اوس ماته هغه وایي څه ورته وایي حامد دا باید کمیونیکیشن وکړي کنه کېدای شي داسې کیس قضیه واوسېږي موږ سره کنه داسې ټپالوجي ولرو په دې کې هیڅ داسې چانس نشته دوی باید کمیونیکیشن وکړي مشکل به څه کړي نه استاد دې د خپل نور نیټورک کې معرفي شوی نه دی استاد کنه نور نیټورک خو نه معرفي کوي دا رسکی کې د کوم طرف دی ولېګا هو استاد دې په نیټورک کې څه کنیکټ دی هغه نه معرفي شوی استاد کمه دا دې خو د سویچ سره کنیکټ دی استاد نو دا خو سړی نه معرفي کوي کنه د سره خو کوم کنیکټډ دی هغه اوس په کنفیګر کړل بعد هغه نور هغه باید د خپل راوړي دا باید څه وکړي خپل یو پیژني خپل یو پیژني دا اوس ولنه کوي دا مساله شو کنه ها استاد چې پینګ کې نو ته په روټر دغه کمپیوټر نه سره موږ د کوم هغه ته پینګ کوم چې یو شی دی روز بس کدا دی ویلې یو پی سي چې پینګ کوو سره بل پی سي عمل دې مشکل پیدا کا دا باید کمیونیکیشن وکي 100% باید دی له بل کمپیوټر سره د نیټورکونو سره د کمیونیکیشن وکړي بدون پی سی استاد چی شي بدون پی سی نه راوټر پینګ کیږي کنه اوس ګوره زه دا راوټر پینګ کوم دی راوټر د انټرفیس ادرس ته 10.0.0.
2 ده کنه زه دا پینګ کومه لدی پی سي نه ګورم پیسې نه پینګي اوس هغه پیسې کم دی پینګ صحیح ده 10.0.0.2 ریپلای راځي کنه راځي دغه راوټر دی پی سي ته استاد دا راوټر دغه راوټر ډبل پینګ کومه دا هم ریپلای ورکړي کومه پینګ کومه دا راوټر نه راوټر پینګ کا راوټر نه پینګ کوم خو پی سي نه دی پی سي نه دغه راوټر باید پینګ کی کنه نو دا کی پیسې کم دی پی سي خو ضرور نه ده راوټر دا د پی سي لګوم دلته راځو وی ګورم راځو سکو خادي پورټ یو دانه فاست انټرنیټ ده کنه اوس آی پی نشان ختمي هغه هم اسه مشکل نه ده دا باید پینګ کی اوس دا ګورم دغه راوټر ز پینګ کومه ز پی سي نه پینګ کومه دا راوټر پینګ ګوره یو 100 د آی پی یو 192.168.3.1 یو او سیریل آی پی 100.0.0.2 بیل پیسې ته راړي کنه چی شي هغه چې ته ډایرکټ راوټر نه پینګ دا د پیسې نه پینګ وسه راوټر نه پینګ کومه کنه دا هم ګوره زرا اعظم سکار دلته ها کوم یو دا 0.0.0.100 دا دواو کمیونیکیشن صورت نسی کنه راسی لاس نه تیریږي بیا د شلته ورسی استاد دلته ګور راوټر نه مې پینګا دا راوټر نه کنیکشن لري کنه لري ضرور نه دا اوس ګوره دغه پی سي نه چې هر راوټر پینګ کوم دا راوټر باید ریپلای ورکي دا راوټر هم باید ریپلای ورکي دا راوټر هم باید ریپلای ورکي ورکی که ورنه کی دا چې ورنه کی نو څنګه کی دا ګوره دغه راوټر خو ول ریپلای ورکي یا پی سي خو ریپلای نه ورکي خو راوټر ریپلای ورکي ګوره پینګ کس شي پینګ کومه لاس.0.0.2 دا د چی شي ادرس ته دا لاس دا راوټر ادرس ته دلته ګوره الته پی سي نه دا راوټر ول نشي پینګ اوس ګوره پی سي نه دغه راوټر پینګ کوم دا راوټر ریپلای ورکي کنه هغه راوټر پینګ کومه اوس استاد دې پیسې نه هغه راوټر پینګ کا اوس ګوره کنه زه هم دا کار کوم کنه پینګ 0.0.0.2 دغه راوټر مې پینګ کا دا یو ریپلای اوس دغه راوټر پینګ کوم دا مخته ریپلای نه راکې کنه کمیونیکیشن نشته د دوی ترمنځ پینګ څه شي شل نه ده یو 192 نه ویم نه ده یو 192 دا یو دا پینګ ا راوټر ته چې ډیسټینیشن هو سم رچې دا کمیونیکیشن نه کوي پوه شئ پی سي ضرورت نشته د پی سي راوټینګ ټیبل خو باید دی وخی کنه د سره ګوره مشکل دا د راوټینګ ټیبل کې د نور انټران نشته کنه دا باید راشي ولې دی باندې او اس پی اف نه کنفیګر کیږي مشکل څه کومه استاد جو او اس پی اف کې چې دی استاد کنه منګه هغه نیټورک چې معلومه هغه ته معرفي کوي یو بل او دا چې کوم نه معرفي کړي استاد او معرفي مې کنه دا د سره هم دا یو کنیکټډ نیټورک ده کنه دا سو نیټورک د سره کنیکټډ دی یا ورته معرفي مې کړه دا خپل دی استاد کنه خپل نه کنه بل خو نشته د سره بل نیټورک کله مشکل نه چې چې بل سره کنیکټ نه څه به دا دغه به څنګه پینګي باید پینګي کمیونیک داسې اوس نیټورک نه جوړیږي داسې نیټورک داسې نیټورک یو سړی جوړي مختزي دی یو سویچ نه درې راوټر ته کنیکشن ورغلی دی مشکل ګوره غاټ مشکل دلته د اول ځان کوی کوي دغه کم کلاس مونږ یوز کړی دی دلته دا کم نیټورک دی 192.168.1.0 ده یو نه ده .2 ده ښه دلته وګورئ د دې راوټر دا انټرفیس وده کلاس مختلف ده دلته باید موږ د دغه رنج نه آی پی ورکو کمپیوټر ټولو هغه راوټر وته 192.168.2 رنج نه باید موږ آی پی ورکو ښه ځکه دغه راوټرونه اوس په کم نیټورک کې دي په دې نیټورک کې دي کنه دا راوټر په دې انټرفیس باندې آی پی سو اساین ده 192.168.2 ده نو د دې راوټر د آی پی باید پام دې سبنیټ کیږي دا یو نیټورک شو کنه شو نیټورک تر دې ځای پورې دا یو نیټورک ده ښه دا راوټر دا نور انټرفیسونه بیا صحیح دی هغه د بل نیټورک وي خدا خو په دې نیټورک پورې تړلې دي کنه نو د دې آی پی باید مونږ او تاسو د دې رینج نه ورته ورکو ها دا راوټرونه په دې نیټورک کې دي آی پی چینج کې هیڅ مشکل نشته د اوس ګوره راشه وی ګوره ها اول بار هغه استکو او اس پی اف ها کنفیګر ټرمینل نور راوټر او اس پی اف 10 ختم کړه دینه مو اس پی اف ختم کړه دلته راځو دې ځای ته مرتلی کو کنفیګر ټرمینل نور راوټر او اس پی اف هغه راوټینګ ټیبل کې دا نور نیټورک څه شو ها 10 ورته کنه پروسس آی ډی ورکړ نور راوټر او اس پی اف 10 دام ختم شو مونږ هدف دا دی چې دا باید کمیونیکیشن وکړي د دې راوټینګ ټیبل باید ډک شي ها کنفیګر ټرمینل نور راوټر او اس پی اف 10 ختم شو
د راوټرونو کې اس پی اف کنفیګر نه ده آی پی باید موږ د دې رینج نه ورکو ها 192.168.2 رینج نه باید ورکو که 2 رینج ته ورنه کې دی په دې نتورک کې سره نه پیژني 192 نتورک د سره ډایرکټ کنیکټ نه ده کنه نو بیا د سره کمیونیکیشن نشي کولای ها اوس راځو دلته موږ دی راوټر ته آی پی ادرس ورکو بیا راځو انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنت 0/0 آی پی ادرس 192.168.2.1.255.255 او .0 او نو شټ ډاون ها دا وکي اوس راشي او اس پی اف په کنفیګر کا کنفیګر ټرمینل راوټر مخه دې چې اوس وګوره کنیکټډ راوټر دی وګوره شو آی پی راوټ ګوره 192.168.2.4 د سره ډایرکټ کنیکټ ده کنه ده کنیکټ اوس دا بل نتورک ته د لار پیدا کوي ښا اوس موږ تاسو او اس پی اف کنفیګر کوو نو کنفیګر ټرمینل راوټر او اس پی اف 10 نتورک دا ډایرکټلی کنیکټ شو کنه او دلته بیا ډی آر بی ډی آر ناراضي کنه ول ناراضي اوس ګوره رازو لیکو نتورک کم نتورک नेटवर्क का 192.168.2.0 मास्क 0.0.0.255 एरिया اوس ګوره د دې ایجنسی راځي دغه چې دا له د بل نتورک سره د دې کنیکشن جوړ شي او بل د معلومات ولېږي او راولېږي ښه وینئ راغی کرانه غي خبره ټول د آی پی کلاس کې د دې تم فکر وی ګوره دا آی پی نامه نه درته چې سیم نتورک کې دی د استاد بیا د روټر دغه د استعمال ضرورت شي کلاس استعمال په سوئچ او کمپیوټر کنیکټ کوا د بل طرف کې زبل راوټر بل نتورک استعمالو د 192 نتورک استعمالو بیا سوئچ دلته 192 نتورک استعمالي همانس کې دلته اوس ګوره د بل انټرفیس ته سیریال بل شي एकदम یې پاته ا دې کو دغه څنګه نشو دا ډیزګنیټر اوس ګوره زه په دې باندې دا کنفیګر کوم به دا پته ولګي اوس راځو دلته او اس پی اف کوم ته ختم کړو کنه انټرفیس فاست ایترنت 0/0 آی پی ایڈریس 192.168.0.1 ها او 0 نتورک دا .0.1 255.255.255.0 نو شټ ډاون اپ ام کبیر کا او راشه بیا کنفیګر ټرمینل راوټر او اس پی اف 10 नेटवर्क हमदा वेब नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट है 192.168.2.0 और मास्क की 0.0.0.255 एरिया सेम एरिया की اوس ګوره دام باندې شي ښه د دې کنیکشن جوړیږي ویني اوس راځو دلته په دې ځای کې سیلای موډ ته راځو کنفیګر ټرمینل راوټر کوم لري کړی دی کنه نو راوټر او اس پی اف صحیح ده انټرفیس فاست ایترنت 0/0 آی پی ایڈریس 192.168.2.2 یا 100 سمه کا 100 او ماسک 255.255 نه وایلډ کارت ماسک وایلډ صحیح ده اس پی اف نه دا 255.255.0 نو شټ ډاون او اوس راځو دلته او اس پی اف کنفیګر کوو کنفیګر ټرمینل راوټر او اس پی اف 10 نتورک 192 ده کنه .168.2.0 او ماسک 0.0.0.255 एरिया ورنه एरिया 0 او کنټرول سیټ ها اوس ګوره دام د دې سره نیبر ریلیشنشپ کریټ کوي ها خدا پوینټ ټو پوینټ ټاپولوژي نه ده ویني اوس کچې رزر اعظم دا راوټر سو نیبر لري دا یو نیبر لري نه استاد یو هغه شو آی پی او اس پی اف سلو نیبر دو نیبر لري کزري یو دادا یو دادا خپل دا بل خو د نیبر نه ده کنه اوس درې نیبر لري کوم د ساده وی چې کنه کړو سم او کنه دوا غد یو دا یو خدای هم ده کنه دام ده کنه اوس دا کنه ده نیبر اوس ګوره په دې ځای کې چې موږ راځو اوس ګورو کمیونیکیشن د دې راوټر سټیټ کم حالت کې ده ټو وے سټیټ په ډیزګنیټډ راوټر باندې کار کوي ها
پوه شوې ځکه دی مستقیما مونږ ویلې چې چاته ایل اس ډي بي نه سینډ کوي هغه ورځ مې دلته هم درته ویلې چې هغه وروسته چې ډي آر دی وپېژنده ټو وے سټیټ په دې معنی چې دی مستقیما چاته ایل اس ډي بي نه لیږي ښه دی ډي آر راوټر ته لیږي دا فول د ډي آر کم یو ده مونږ سره 2 دا چې دا څه شی ده ډي آر یا ډیزګنیټډ راوټر ده بي ډي آر کم یو ده 150 چې د بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر ده ښه او کنه نو خو مونږ نه انتخابو خو ته خو باید پوه شې کنه چې د دې بي ډي آر نه مطلب څه شی ده د ډي آر نه مطلب څه شی ده څنګه کمیونیکیشن کوي اوس دته چې ایل اس ډي بي راځي دا 150 کنه دا څه شی او دا څه شی یو سل شل دا وسره هغه دغه د یو نیم سل او دا یو سل شل دا نه هغه یو سل 50 نه وسره اوس ګوره ډي آر راوټر کم یو د ډیزګنیټډ راوټر په دې سلورو کې ډیزګنیټډ راوټر په دې کې کم یو ده او سره یو سل دا قدا دا ډیزګنیټډ راوټر ده ښه ویني 2 ډاټ یو چې دا څه شی ده ډیزګنیټډ ده بیک اپ ډیزګنیټډ ده کم یو ده مونږ ویل چې جی آی پی لري کنه جی آی پی چی اوس ګوره دا چې دا بیک اپ ډیزګنیټډ نو ساده کومه بیک اپ کومه د معلومي د افضل معلومه ار یو چې په ټول نتورک کې د روټر کې اوچت دی والا وغه دا هغه دا بس خلاص دا پته ده اوس خپل درته معلومه هم نه دا کمانډو چرته بیا هغه راوټر کې د څه د جګ آی پی وي او دا دنه جګ آی پی د چا د دې پرایورټي زیات ده ځکه دا د خو د نور نتورکونو سره کنیکشن لري ښه مونږ له چاول پرایورټي ده آی پی د دې ټیټه ده 2 ډاټ یو ده کنه دا 2 ډاټ یو سلاو یو 50 ده پوه اوس په دې ځای کې چې دا دغه راوټر ډي آر ده ډیزګنیټډ راوټر ده دغه راوټر چې کله ایل اس ډي بي لیږي دوته د دې ته نه لیږي د دې ته لیږي د بیا بیرته د نورو ته فارورډ کړي د نه هغه ته لیږي ښه دې ته څوک مستقیم هغه نه را لیږي دا نور مشکل شو دا سه نو دا ټاپالوژي راځي کنه دا سه یو کیس په داسې واقع کیږي دلته دا یو نتورک ده علیکم السلام ها اوس په دې ځای کې چې دا دغه یو ها څو بجې راځي 6 بجې دا صحیح ده نو 10 بجې د قسم ته انګلیسي نه مخکې راوځه زه اوس مجبور تاسو زه ها خو 15 سال تر راځي خو یو 10 منټه نورم ته نه وخت راوځه صحیح ده زه خیر صحیح ده کوشش وکړه وخت راشي نو ځکه دلته ما کلاسونه ختميږي بیا هغه یو قسم د سورې رخصت ته مجبور تا ته نیم ساعت نور 15 نیمه ما درس ختميږي خو زه خیر او ساس لازم کبه نور ترڅو چې هغه لکه راځي کنه بیا خیر ده خو نه کار ته دی نه صحیح ده ها اوس دلته موږ تاسو دغه سره روزان سره دا راوټرونه دې سره اوس نور نتورک کنیکټ دي سره نور کنیکټ نو دا ټاپالوژي راتللی شي هدف زموږ د ډي آر او د بي ډي آر پیژندلو نور دی بس چې هر رقم تا کار کوي پوه شئ کنه کنه شوي پوه سوال ها ورسېدي ور باندې اوس دا راځي کنه دی یو نتورک سره اوس درې نتورکونه نور کنیکټ شل نتورک به نور کنیکټ دا موږ څه پیدا کوي اوس موږ دا ونه لرو به دي کنه نتورک کې څه شي ونه دا بي آر او ډي آر او بي ډي آر ونه لرو دا خو ته نه جوړای کنه درته مې چې ټاپالوژي د تحقیق شو خپل راځي فقط کنسپټ به کوي دا څه دا وسره د چی شي ک ډي آر او بي ډي آر نو سیږي دا شکل نه جوړیږي ته دا رقم ته کمیونیکیشن نشي کولای اوس ګوره چې درته خیر ته مجبور درته دا تغیرات سیو کړم ښه کاپی دا کول کوم دي سره بل نه ښه رننګ کنفیګریشن ټو سٹارټ اپ کنفیګریشن دام سیو کوو دا دې تغیرات هم زه سیو کوم ښه او ارازو د دې تغیرات هم سیو کول غواړم صحیح ده چې ګوګل چالان شو بس بیا مشکل جوړ دی دلته اوس دا سه نتورک ده ها هر ځای کې خود سه نه چې راوټر ته کنیکشن لري کنه راوټر ته کنیکشن نه لري اوس یو نتورک دلته وو دې نتورک سره بیا راوټر کنیکټ وو دغه راوټر وو دې راوټر سره اوس یو بل نتورک کنیکټ وو دې طرف کې زرا سم دې یو فاست ایترنیټ انټرفیس سیټ کوم فزیکل دا راخلم ډاون هم کا څه شو فاست ایترنیټ همدا ده کنه شو دا ولې دا ما فاست ایترنیټ
دا کمپټیشیا چې لګېدلي انټرفیس ناټ کېږي. اوس دا هم پاوران کو صحیح ده که نه. دلته اوس د دې راوټر دا راوټر ده کلیک پې کوو پوینټر راوړو. څو ایترنیټ پورټونه لري؟ یو فاسټ ایترنیټ 0 او بل خالي ایترنیټ ده. ښه فاسټ ایترنیټ نه ده، ایترنیټ 1/0 ده، 1/0 او 1/1. اوس دا یو نیټورک شو. دلته زه راځم دې سره یو بل سویچ کنیکټ کوم. ښه دې سره د دې راوټر سره کنیکټ ده. دلته راځو په دې ځای کې د دې ایترنیټ 1/0 ښه ځکه سلاټ 1 کې ده. دا راخلو 1/0 راوړو دلته یې کنیکټ کوو. فاسټ ایترنیټ 0 1 مو راواخیست. صحیح شو که نه شو؟ اوس دلته موږ سره یو دوه کمپیوټرونه دي. صحیح ده؟ دا هم راواخیسته دلته او دا هم راخلو په دې ځای کې. دا بیخي یو بل نیټورک ده. ښه ورسېدې که نه؟ دا شی شو. د دې راوټر زه دې انټرفیس ته یو بل آی پي ورکوم. دې کمپیوټر کې زه آی پي اډرس اساین کوم. دا بیخي 102 نیټورک ده. صحیح ده؟ 102.14.0.1 نه من داسې مات کړی. 102.14.0.1 دا یې ګیټ وی شو. دې کمپیوټر ته هم راځم زه آی پي ورکوم ډیسکټاپ ته آی پي کنفیګریشن 102.14.0.2 ګیټ وی 102.14.0.1 فقط دونه کو چې د راوټر د انټرفیس ته مونږ آی پي ورکو او اس پی اف په کنفیګر. اس پی اف خو په کنفیګر دی کنه. او اس پی اف کنفیګر دی. د دې راوټر ته راځو انیبل کنفیګر ټرمینل انټرفیس کم انټرفیس نه 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 ایترنیټ فاسټ ایترنیټ نه خالي ایترنیټ. ایترنیټ 1/0 باندې کنیکټ ده. آی پی اډرس 102.14.0.0 ماسک 255.255.0.0 او نو شټ او فقط او اس پی اف کوم کنفیګر کړی او خو کنیکټډ نیټورک مونږ نو ورته معرفي کړی دا کنه. دا خو نه وای پکې راغی. سویچ اوس ګوره کچیرې سره اعظم دلته د دې راوټ ګوره ما شو آی پی راوټ ګوره دا ټول نیټورکونه شته پکې 102 نیټورک پکې نشته ده که شته دا 102 ډایرکټ دې سره کنیکټ ده کنه. نو او اس پی اف ته دا مونږ نه دا معرفي کړی. او اس پی اف ته مو نه دا معرفي کړی. نو او اس پی اف ته معرفي کوو. ښه راوټر او سوري کنفیګر ټرمینل راوټر او اس پی اف 10 نیټورک کم یو 102.14.0.0 ماسک 0.0.255.255 ایریا 0 بس خلاص. اوس راشو وګوره دا کمپیوټر بل دې سره کمیونیکیشن کوي کنه کوي. راځو اوس ګوره کمانډ پرامپټ پنکا 102.14.0.1 ماسک خو ضرورت نشته دلته کنه. اوس ګورو اول ځل لپاره شاید دا څه وایي ټایم آوټ ریپلای کمیونیکیشن کوي که نه کوي. دغه ډیزګنیټډ راوټر کدی نه وایي بیا دا نیټورک بالکل نه جوړېده. ښه پوه شوې. نو په دغه ځای کې چې دغه نیټورک چې دا اسه ډیزګنیټډ راوټر کار کوي. دا راوټر خو د بل راوټر وسره نه ولګو کنه. چیرته ولګي؟ دغه ځای باندې. کوم ځای باندې؟ دغه درې کو دغه بل ولګو. بل دا ایسته کې دا دې خو دا وشته دا ایسته او ساده راوټر کار نه کوي. دا خدام ساده راوټر ده. ساده خو از ډیزګنیټر یوز کیږي. دا خو بل رقم ته راوټر نه ده کنه. راوټر ما درته ویل چې ته مارکیټ ته نه ځې چې ته ښار کې ورته ووایې چې ما ته ډیزګنیټډ راوټر راکړه. ښه د ډیزګنیټډ راوټر دا ډیزګنیټډ نه یو ساده برانو کې دوی یوي کنه. هیڅ فرق نه کوي. کمیونیکیشن کوي شي. کمیونیکیشن کوي شي. خو دا ډیزګنیټډ راوټر ضروری ده پکې کنه ده. یا بدای یا بدای یا بدای ضروری ده. یو راوټر هغه ډیزګنیټډ راوټر وي چې هغه وظیفه ده چې د دې نورو ال اس بي بي راخلي د نورو ته سند کوي. د څه پترو لاړ. اوس ګوره دلته ما صرف نیټورک معرفي کوم غوګونی سره دا یو 102 بیا خو دلته ما معرفي کړ. دغه سړی څه خبر شو چې یو 102 بیا نیټورک شته ده. دته خو موږ معرفي نه کړ کنه. د رنګ د دغه خپل اس بي بي دی راوټر ته کنیکټ کړي دلته راوړ.
د بس دغه اعلان وکړه بیرته دته یې ورکړه دته یې ورکړه دته یې ورکړه او دته اوس په دغه کې د 102 بیا انټری راغلی ده ښه راغلی ده کنه راغلی 100% راغلی ده لاړ شوی ګورم امغه چا خبر کده خو پوینټ ټو پوینټ کنیکشن نه ور سره لري چې خپل د دته ورولېګل د ډیزګنیټډ راوټر په تر باندې دا معلومات دته ولېګل اوس ګورم شو آی پی راوټ چلاوه دا چې دی ولیکه راغلی ده کنه دا چا ورته راوړل دا معلومات دغه ډیزګنیټډ راوټر که دغه راوټر ګل کو ښه دا راوټر که ګل کو دغه طرف نتورک کنیکشن خو به بند شي خو د دوی ترمنځ کنیکشن خلاص ده کنه بیا اوس بیا ډیزګنیټډ راوټر کوم یو ده هغه یو سل یو 50 والا ده کدا دواړه ګل کو کمیونیکیشن پوه شوي نو دا راوټر اس ډیزګنیټډ راوټر کار کوي اوس ګوره عملاً راشه کو ګولې کا ته کور کې د څه چلو کا ستاسو اسایمنټ څه شي ده سبا خو نه راځي کنه چې سبا نه راځي یو او اس پی اف ټاپالوژي به جوړه کړي چې حد اقل لس راوټر یې پکې سو راوټر یې لس راوټر یې او اس پی اف ځات کنفیګریشن نه غواړي فقط کنیکټډ نتورک معرفي کوي او دا څه دی اوسېږي لس راوټر خو دی او هر راوټر سره د دوه نتورکونه کنیکټ دي دلته اوس هر راوټر سره سو نتورک کنیکټ دي یو دا هر راوټر سره وسو نتورک کنیکټ دي دوه او بیا د دغه یو نتورک د سویچ سره هم یو نتورک کنیکټ دي ها یعنی په اصطلاح د هر راوټر سره به درې نتورک کنیکټ دي ها د هر راوټر سره یا لس راوټر هم جوړوي 15 راوټر جوړ کړي څه جوړ کړي 15 راوټر کې د وای عمومي داسې درې د سلور د 15 داسې 15 راوټر د هر راوټر سره وسو کنیکشن نتورک یې درې سو دانې دی پکې درې او هغه دریم به سره کم دی دریم بخپل راوټر یې ښه دریم به بل راوټر سره نو تقریبا اتنه لس راوټر پوره کیږي په دې شکل باندې ټاپالوژي جوړه کې کار پیو کې خپل کنفیګر کې چې مطمئن شي ها دروازه په دې چې دفتر کې کار کوم موږ د دفتر کې نشان دا کار شو شو دا سکرین صح بس به ټول ویډیوګان نه پات شي دي سره دا مې جان نه به جوړ کړو چې څونه مصروف شي سړی خپل درس نه پرېږدي ښه زه دا اوس هم د په دې حالت کې چې سهار 5 بجې کېږم تر ماسخوتنه پورې لګیم بیا د شپې 1 ساعت 2 ساعت زه درس وایم امکان نه لري چې سړی پاتې شي پوه شوې چې سبو غواړي سړی هر کار کوي ښه او چې نه کوي فشار به راوړي که نه پوه شو دا به کوي